آیا تاسو پوهېږئ چې د انسان غوښه څنګه خوند لري؟ زوړ خان ډېر ستړی شوی و. د یوې خوندورې ډوډۍ په لټه کې و. ښځه یې وژلې وه او غوښه یې ښه نرمه شوې وه. اول یې تر نیم ساعت پورې ښه په مساله ووهل. کله چې غوړي 80 درجې ګرم شوه، ورو ورو یې غوښه پخه کړه. بوی یې ډېر خوندور و. دا د زوړ خان لپاره تر ټولو خوږه شیبه وه. سره شراب او سرې غوښې، ژوند تر دې نور بهتر نه شي کېدلی. باقي غوښه یې په پلاستیک کڅوړه کې پټه کړه او یخچال ته یې واچول د ماښام لپاره. زوړ خان یو رښتونی او ښه سړی و. پرته له دې چې خلک وخوري، بل بد عادت یې نه درلود. 40 کلن دی، لا هم روغ رمټ دی. هره ښځه چې ورباندې مینه شي، وژني یې او خوري یې. زوړ خان خیاط و. ښه هنر یې درلود. له ظاهره ډېر نرم و، خو دننه یو وحشي او وینه څښونکی انسان و. یوازې ځوانې ښځې یې خوښېدې. د ښکار طریقه یې دا وه چې پر لویه لارې یو پېښه وکړي او خپل ښکار ترلاسه کړي. هغه یوه پټه زخانه هم کرایه کړې وه. یوه ورځ باران و. فکر یې وکړ چې ګراک نشته. وختي یې دوکان بند کړ. په دې وخت کې یې یوه ښکلې نجلۍ ولیدل. د هغې سره یې مرسته وکړه. خپل له کور څخه به یې د کړکۍ له لارې د هغې کوټه لیدله. خو له شاومي سره ډېرو نارینه‌وو تګ راتګ درلود. خو په ده یې هېڅ فرق نه کاوه. یوازې د هغې غوښې ورته مهمې وې. یوه ورځ شاومي راښکاره شوه، خو دا ځل د هغه خپل دوکان ته راغله. خان ته یې وویل چې نوی تجارت یې شروع کړی دی. زوړ خان مسکا وکړه. په شپه کې شاومي ورغله د خان کور ته. غوښتل یې له هغه سره بانډار وکړي. خو کله چې یې د یخچال دروازه خلاصه کړه، د انسان غوښه پکښې وه. شاومي په فکر کې شوه. څه یې ونه ویل. کله چې یې اوبه وڅښلې، بې هوښه شوه. زوړ خان دا خپل پټ ځای ته بوتله. غوښه یې ورڅخه پرې کړه. سبا ورځ یوه بله نجلۍ راغله. عین د شاومي په شان وه. دا یې خور وه. دې غبرګولۍ خوندې وې. هغې خپل د خور پوښتنه وکړه چې زما خور دلته راغلې وه، اوس یې معلومات نشته. زوړ خان وورېده او فکر یې وکړ چې شاید خبره تر پولیسو پورې ورسېږي، او که چیرې پولیس راغله، نور د زوړ خان حقیقت به حتمن مخته راځي. نو دا یې هم کور ته راوبلل. دې فکر کاوه چې دا یو مهربان انسان دی. خو زوړ خان بیا د نوي ښکار او نوي غوښې نیت درلود. یوه ورځ یې دا هم بې هوښه کړه. کله چې یې غوښې ځینې پرې کولې، هغه د مینې شیبې یې مخې ته راغلې او مینه یې پرې راغله. دوی مینه سره وکړه او یو څو خوږې شیبې یې سره تېرې کړې. زوړ خان ورته هر څه حقیقت وویل. د نجلۍ هم زړه مات شو، خو چپ پاتې شوه، هېڅ یې ونه ویل. او په فکر کې و چې څه وکړي. نو خان ته وویل چې باید بېرته ولاړ شو ښار ته. خو کله چې پر لاره روان و د ښار طرف ته، نجلۍ موټر ته لاس ور واچوه او موټر ښکته ولوېد او څو کته واوښت. په دې کار سره نجلۍ خپله ووژل شوه او زوړ خان ډېر خفه شو. اوس نو زوړ خان یوازې پاتې شو. ښایي په دې خپلو کارو سره پښېمانه شوی وي. خو بیا هم کړکۍ ته ولاړ و او یوې بلې ښځې ته یې کتل. نه پوهېږم چې خپله ملګرې یې یاد راغلی و چې توبه وباسي او که د بل ښکار په لټه کې و. تاسو څه نظر لرئ؟ نظر مو په کمنټ کې راته ولیکئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.